زه د دردونو مسیحا ته لاړم په موده پس چې مې اشنا ته لاړم د یوې پیغلې ویر مې واورېدلو خدایه د چا وم او چا ته لاړم د یوې پیغلې ویر مې واورېدلو خدایه د چا وم او چا ته لاړم ستا د بدن خوشبو په ما راتلله ځکه د برکلي هوا ته لاړم مې د قام د بقا ذکر راغی چې مې د بقا ذکر راغی ځکه یو 2 قدمه شاته لاړم توره شپه وه اوازونه راپسې وو په کوټه کې دیوالونه راپسې وو ما څادر دومره په شړک راوچت کړی چې تر کوره کاغذونه راپسې وو توره شپه وه اوازونه راپسې وو په کوټه کې دیوالونه راپسې وو ما څادر دومره په شړک راوچت کړی چې تر کوره کاغذونه راپسې وو ټوله ورځ به تږی ګرځېدمه خو په خوب کې به سیندونه راپسې وو د نظر شیشه مې ماته کړه باکره چې کاږه واږه مخونه راپسې وو اوس بلنه ورکوم نیازک صاحب ته چې راشي هغوی ته انتخاب شعرونه واوري اول خو ډېره زیاته مننه باقر صاحب دومره ښه شعرونه دي ولا موږ به د کم ځای نه شعرونه ووایو که تاسو که ظهیر صاحب که اتل صاحب که درمان صاحب امیر قرار ټولو ملګرو ډېر ښه شعرونه وي ولا موږ سره هغه قصې ختمې شي پیر صاحب ډېره مننه کوو پیر صاحب موږ له ډېره زیاته مینه راکړه الله دې دا اجره او دا دیره دې خدای آباد لري او داسې خلک دې زمونږ په پښتنو کې ډېر شیاره چې داسې درناوي او داسې مینه ورکوي دغه 2 شعره به د عبدالله ظهیر ورور په غوښتنه ووایم چې د بابا د دې فرمانه شروع کیږي د بابا د دې فرمانه شروع کیږي هر یو کار له خپله ځانه شروع کیږي د جیلونو چې یریږي کور کې کینا انقلاب خو له زندانه شروع کیږي او یو 2 شعره به نور هم ووایم چې چاته نه وایي د زړه رازونه خدای لږ عقل مې دلبر له ورکه ما ته زاړه یادونه بیا تازه کا یو ډب خو خامخا دې ورله ورکه او دغه غزل به ووایم باخر صاحب او چغې سورې وخم چې یاره یاره دغه غزل عبدالله ظهیر ورور په غوښتنه باندې چغې سورې وخم چې یاره یاره در پسې ګرځم بې قراره یاره د 2 مخیزو په چم پرې د خودم په خپله لاړلې زیاره یاره د 2 مخیزو په چم پرې د خودم په خپله لاړلې زیاره یاره او را لکه سر ماتوي خپه ماتوي زما نصیب یې وطنداره یاره را لکه سر ماتوي خپه ماتوي زما نصیب یې وطنداره یاره او دلته کې هیڅ څوک د چا نه خپلېږي کلي ته نه ځو له دې ښاره یاره دلته کې هیڅ څوک د چا نه خپلېږي کلي ته نه ځو له دې ښاره یاره په ما زړګي درله راغلی یمه ټپې شورو که موسیقاره یاره په ما زړګي درله راغلی یمه ټپې شورو که موسیقاره یاره په میخانه کې مې رایاده شولې لاړم راغلم بې خماره یاره او دغه غزل به ووایم چې د یار کوڅې دي زه یوازې یمه سپي راپسې دي زه یوازې یمه د یار کوڅې دي زه یوازې یمه سپي راپسې دي زه یوازې یمه یاران مې پورې زه راپورې یمه بندې تنبې دي زه یوازې یمه یاران مې پورې زه راپورې یمه بندې تنبې دي زه یوازې یمه خدایه وس راکړې چې ختمې کړمه په ما قرضې دي زه یوازې یمه خدایه وس راکړې چې ختمې کړمه په ما قرضې دي زه یوازې یمه هغې ته ووایه راغلی یمه هغې ته ووایه راغلی یمه زما ګیلې دي زه یوازې یمه نیازکه چا باندې اعتبار وکړمه تشې دوکې دي زه یوازې یمه نیازکه چا له زړه وساتمه بلا قصې دي زه یوازې یمه ابراهیم ته دغه یو 2 شعره بیا ډالۍ وي چې چاته نه وایي د زړه رازونه خدای لږ عقل مې دلبر له ورکه ما ته زاړه یادونه بیا تازه که یو ډب خو خامخا دې ورله ورکه او پیر صاحب ته به دغه شعرونه ووایم پیر صاحبو چې زه په خپل شته کور کې بې کوره یمه زه په خپل شته کور کې بې کوره یمه مطلب مې دا دی چې بې موره یمه د هوس تنده په ما مه سړوه په ټوک ډوډۍ پسې سرتوره یمه د هوس تنده
په ما مه سړوه په ټوک ډوډۍ پسې سرتوره یمه زما د مرګ داو په هیڅ چا نه ده زه لګېدلې د خپل روره یم زما د مرګ داو په هیڅ چا نه ده زه لګېدلې د خپل روره یمه په دې خبره زما پوخ یقین دی چې جیب مې تش دی نو بې زوره یمه په دې خبره زما پوخ یقین دی چې جیب مې تش دی نو بې زوره یمه بلا موده وشوه نیازکه یاره په یو سړي پسې بې سوره یمه زه دا به د خیال په غوښتنه باندې ووایم چې څوک بېدمه بې مزې ځي په دې لار د میکدې ځي څوک بېدمه بې مزې ځي چې په لار د میکدې ځي نوم د تلو په خوله وانخلې ګنې سا مې درپسې ځي اول حق دې د خور ورکړي بیا په لور دې د کعبې ځي اول حق دې د خور ورکړي بیا په لور دې د کعبې ځي تاسو ځای په اټک واوړئ زما خپې تر مارګلي ځي تاسو ځای په اټک واوړئ زما خپې تر مارګلي ځي څوک د زړه له درده جاړي په دې لاره څوک د شپې ځي څوک د زړه له درده جاړي په دې لاره څوک د شپې ځي په دې دومره لوی مخلوق کې یو نیازک په ستا په خولې ځي